السلام علیکم. خوشحال خان خټک څوک چې د جنگجو شاعر په نوم باندې هم یادېږي. خوشحال خان خټک یو ځای کې وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره، افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. او واقع ده چې خوشحال بابا هغه وخت سره د اکبر باچا خلاف مطلب دی ډیر کاروایی کړې وي، او اکبر باچا د خوشحال خان خټک خلاف هم ډیر اکټیو او ډیر د هغه خلاف یې هم کارونه کړي. خوشحال بابا وایي چې دستار تړي هزار دي، چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. نو واقع ده ډیر خلک دستار تړي، شملې ډیرو خلکو تړلې وي، خو هر څوک د شملې لایق نه وي. لکه څنګه چې زمونږ خوشحال بابا، نو واقعي خوشحال بابا د دستار سړی و، د کار سړی و، او یو ښه لوی شاعر و. او هغه په خپلې شاعرۍ کې یو صنف هم داسې نه دی پرېښی چې هغه پې باندې شاعري نه ده کړې، که هغه صوفیانه شاعري ده او که عام شاعري ده. والسلام.